زما پخوانی شاګرد ما و سپارو قرآن پاک ورته ویلي و نو ما ویل دی وخت ژر یې سپینه سوې وه مال بچان مچان ول یا در اوس مې کوزدله نه ده کړې مال ولې ول مولوي صاحب نوکري نسته ما ویل یاره سبحان الله چې نوکري نه وي واده به نه کوې که نوکري نه وه واده به نه کوې او څونه غلط فکر دی او دا څونه غلط سوچ دی چې دغه سوچونه غلط په موږ کې یې عزیزانو د زنا و طرف ته به میلان یې زنا به جنې کېږي زنا ته به ورنږدې یې لیکن واده نه کوم حلاله نکاح نه کوم ځکه زه نوکري نه لرم او ستا فکر دا دی چې ستا د کوروالا روزي رسان ته یې یا والله ته نه لکه د خپل ځان روزي رسان چې ما او تا په خپله نه یي الله دی دغسې د کور والا روزي رسان هغه الله دی لکه کوم چې زما او ستا دی حضرت عمر فاروق فرمایي وایي ما نو تر دې بدقسمته سړی لیدلی نه دی بدقسمت چې هغه وایي زه نوکري نه لرم زما لاس تنګ دی نو لحاظه زه واده نه کوم ما تر دې بدقسمته سړی چې دی هغه لیدلی نه دی او دا یقیني خبره ده دا یقیني خبره ده کم سړی یکونو فقراء یغنیهم الله الله رب العزت فرمایي که چیرې تاسو فقیران واست او تاسو ودونه وکړلو الله فرمایي زه به تی غنیان کم غنیان ورسه یو ګورئ عزیزانو چا واده نه درلودی لاس یې تنګ واده یې وکړي یو ور الله رب العزت د ده ژوند ښایسته کړي اولاد یې نه درلودی لاس یې تنګ و چې الله زوی ورکړي الله رب العزت د روزۍ دروازې ورباندې راخلاصې کړي په کور کې یو مشر دی د ده فکر دا دی ګټم یې زه دا راسره خورې ټوله دا به نه کوې الله رب العزت د دوی ټول غوتا ته درکوي کني سبا سړی بیش وکړي دا سړی هغه رقم روپۍ بیا نشي ګټلی دا د روزۍ دروازې دي یوه دروازه د پر تا راخلاصه ده معنا دا نه ده چې دا نورو ته نو بیا ځکه نه وم دوی غریبان به څه کوي و هر چا ته الله رب العزت جلا جلا روزي ورکوي ها چا ته زما په صورت کې ورکوي چا ته ستا په صورت کې ورکوي چا ته د بل په صورت کې ورکوي خو خیر حضرت عمر فاروق فرمایي ما نو تر دې بدقسمت انسان لیدلی نه دی چې دی وایي یاره زما لاس تنګ دی زه واده کوم نه او دا ډېره غلطه خبره ده 1000% غلطه خبره ده بیا روایاتو کې راځي عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي کم سړی غنا غواړي غنا مال غواړي دولت غواړي هغه دې واده وکړي په نکاح کې الله رب العزت غنا یې شه ده غني به غني الله رب العزت دا صرف د دنیا خبره ده عزیزان او بیا روایاتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام صحابي رالی ولی یا رسول الله زه لاس مې ډېر تنګ دی لاس ډېر تنګ دی تنګ دسته یم ماته علاج راوښیه د الله رسول ورته وفرمیل واده لرې ولیا ول واده وکړه الله به تنګ دستي چې د هغه لیرې واده وکړه الله به د تنګ دستي لیرې کړي بیا روایاتو کې راځي بیبي عایشه صدیقیه رضی الله عنها فرمایي وایي پیغمبر علیه السلام فرمایلی تاسو ودونه کوئ چې تاسو واده وکړئ دا ستاسو کوروالا برکتونه مالونه او ستی دپاره لوی شی چې دی هغه راوړي خالص چې تاسو ودونه وکړئ الله رب العزت ستی تنګ دستي ستی فقر ستی غربت چې دی هغه لیرې کوي اوس زموږ کومه عقیده ده یاره زه نوکري نه لرم یاره زه دا خاص کر مندې چې دي زوی ته به دې واده نه یې ورکړی یا نو زوی در وسله پر نوکري نه دی چې دی پر یو نوکري اخته سي نو بیا به واده نو نوکري به الله رب العزت 40 کاله بعد ورکوي ته څه چم کوې چې خبره راله د عادي و مشورې ته ودرېدله بیا به چش کېږي د الله رسول فرمایي ای ځوانانو چاته چې الله وس ورکړی دی تاسو ودونه وکئ ودونه وکئ که تاسو ودونه نه کوئ بیا به فساد جوړ سي پر مځکه باندې فساد بیا به خلک بدکارۍ کوي بیا به خلک بېلارۍ کوي بیا روایتو کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي که څوک زما داود علیه الصلاة والسلام سلیمان علیه الصلاة والسلام د ابراهیم علیه الصلاة والسلام پر نقش قدم ځي هغه دې ودونه وکړي حلال نکاح تاسو وکړي
او بیا د الله رسول فرمایي دا واده دا زما سنت دی، فمن رغب عن سنتي فلیس مني. چا چې مخ واړوي له واده څه اعراض یې وکړي چې دا زه نسم کولی، د الله رسول فرمایي فلیس مني، له موږ څخه نه یې، له موږ څخه، له ما څخه، زما پر سنتو زما پر طریقه باندې یې نه. درې پسندیده شیان د الله د رسول په هغو کې یو څه شي، هغه حلاله نکاح، حلاله چې حلاله نکاح وکړي بیا ژوند ډېر برقرار اطمینان او سکون. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي لعنت دې وي د اسمان د ټولو فرشتو پر هغه چا باندې چې دی واده په دا خاطر نه کوي چې بیا به زما اولاد چې دی هغه کېږي، زه د اولاد بس ما ته اولاد خو زه ګرځ دا واده نه کوم. د الله رسول فرمایي پر هغه ښځه پر هغه سړي د لعنت چې هغه د واده وس لري او واده نه کوي. واده وس الله ورکړی دی، کوي یې نه.